او دریم تعلق په تېره جمعه کې ما دا خبره کړې وه چې د هغه چا سره چې الکاسب و حبیب الله چې هغوی د خپل لاس په کسه باندې د خپلو بچانو نه په برابروي چې کوم سړی په خپله وژه باندې په خپل همت باندې په خپله ستړیا باندې په خپله خواري باندې د خپل ځان دپاره نفقه برابروي دې ته کاسب ویل کېږي او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الله تعالی په معاشره کې تعلق او دوستي د دې سړي سره لري. لکه تېره جمعه کې ما دا خبره کړې وله پیغمبر علیه صلات وسلام سره یو سړی مصافحه کوي روغبړ کوي د هغه سړي پر دې لاسو باندې سختي ده او د هغې لاسونه سخت دي نو پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې څه پوښتنه کوي ورته سړی لاسونه دې ولې سخت ورته د الله رسوله زه مسکین یم زه غریب یم ټوله ورځ بیلچه چلوم د هغې بیلچې په خاطر باندې زما پر دې لاسو دومره سختي راغلې پیغمبر علیه السلام ورته حمله سي پر دې لاسو باندې مچ کي او ورته سړی د دغه لاسو سره د الله تعالی مینه ده د دې لاسو سره د الله تعالی محبت دی او دغه لاسونه الله تعالی ته محبوب لاسونه دي چې کم لاس د خپلې نفقې په خاطر باندې ستړی سي. پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی یو سړی دی هغې خپل کسب او تجارت کوي حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث را نقل کوي د څه دپاره کوي مزدوري کوي تجارت کوي دکانداري کوي په دې نیت باندې کوي چې زه د بل د سواله څه محفوظه سم او ما ته دا نوبت رانسي چې زه بل ته لاس وزغوم. دویم زما د بچانو نفقه چې پر ما باندې ضروري ده زه د خپلو بچانو نفقه پوره کم او دریم که په معاشره کې ما ته په همسایګانو او په قریبانو کې یو مسکین مخ لرالی زه په دې خپل محنت په دې خپله مزدوري باندې د هغې مرسته وکم. نو بیا خو پیغمبر علیه السلام وایي د قیامت په میدان کې چې د الله تعالی سره ملاقات کوي یو به الله تعالی ځینې راضي او دویم به مخ به داسې ځلیږي لکه د 14 سپوږمۍ. نو د الله تعالی د ملاقات په وخت کې به یو د الله تعالی رضای او رضوان من الله اکبر د الله لږ رضا پیدا کول ډېر لوی شی دی او الله تعالی دې سړي ته خپله رضا ورکوي او دویم به د مخ ځلیدل د 14 د سپوږمۍ په شان باندې. او پیغمبر علیه السلام وایي که یو سړی په دې خاطر باندې کاروبار کوي چې پیسې ډېرې کم ولې ډېری ځکه د پلانکي همسایه سره مې سیالي ده د پلانکي تربوره سره مې سیالي ده د پلانکي کاروبار والا د پلانکي تاجره سره مې سیالي ده هغې سږ کال دومره ګټلې ده او ما لږ ګټلې ده نو زه په هغه پسې ځان رسوم. نو بیا چې کله د قیامت په میدان کې دی د الله تعالی سره یو ځای کېږي لقي الله وهو غضبان الله تعالی به په داسې حال کې د ده سره ملاقات کوي چې الله تعالی به دې بنده ته ډېر په حالت د غضب کې الله تعالی به دې بنده ته ډېر په حالت د غصې کې او الله تعالی به د دې بنده سره د رضا بجای ډېر د ناراضګۍ په حالت کې. نو چې کم سړی هغه کسب کوي هغه مزدوري کوي هغه تجارت کوي هغه ټوله ورځ محنت و خواري کاږي په دې نیت باندې کوي چې په دې سره زه د خپل ځان د سواله سره ګرځوم په دې سره د بچانو نفقه برابروم او په دې سره د خپلو قریبانو همسایګانو سره د خپل وس مطابق احسان کوم نو بیا خو د هغې دپاره ډېر لوی فضیلت دی او دا د الله تعالی په دوستانو کې دی او د دې سره د الله تعالی تعلق د دوستۍ پر بنیاد باندې دی. پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې ناست یو سړی دی هغې ته الله تعالی ډېر ښه جسم او بدن ورکړی دی د هغې بیلچه پر وژه ده د مسجد نبوي مخ ته تېرېږي. صحابه کرامو کې چونکې د جهاد جذبه